او یقین مې نشته چې نری ملا به دې بچ پاتې شي. یقین مې نشته چې نری ملا به دې بچ پاتې شي که ښکته پرېوتې د هغې د دېواله د سره. مننه. یقین مې نشته چې نری ملا به دې بچ پاتې شي که ښکته پرېوتې د هغې د دېواله د سره. او هسې مکاره د په لاره ترېنه تللی نه شم، هسې مکاره د په لاره ترېنه تللی نه شم، زما د تګ کوي پیښې د دېواله د سره. السلام علیکم ملګرو، شفیع ګل یم، بیا په یو ښکلي یو مزیدار پروګرام کې تاسو ته مخامخ یم. ملګرو که تاسو دا ښکلي پروګرام، ښکلي فضا، ښکلي ماحول وینئ نو کیدای شي ستاسو یقین وشي چې دا پړانګ غار دی. د پړانګ غار علاقه ده جنون عثمان خیل. ځوان شاعر دی، تازه فکر لري، ښه شاعري کوي او ښکلی شاعر دی. ملګرو خبرې نه اوږدو، د جنون عثمان خیل خواله راځم، د هغه طرف ته راځم، هغوی نه یو څو پوښتنې کوو، معلومات یې کوو او زیات یې معلوموو. هغې نه وروسته به یو څو ټکي شاعري هم د هغه شریکوو د سره. جنون جانه پروګرام ته په خیر رالی. ډېره مننه کوم شفیع صاحب چې ما نن پروګرام کې مقرر کړو، زه هم د کیمرې مخې ته راوستم. ډېره مننه کوم. نو راځو د شاعرۍ طرف ته او د جنون عثمان خیل ورور نه څو شعرونه اورو. جنون جانه مینهوالو ته څو شعرونه ډالۍ که. صحیح ده. څومره ښه مو کتونکي چې دغه ویډیو ګوري هغوی ته به دا غزل ووایم، خو غزل نه مخکې دغه دوه شعره وایم چې هم تی فقیر هم تی بادشاه روان دی، هم تی فقیر هم تی بادشاه روان دی، هر څه لرونکی له دنیا روان دی. او زما خو ځان دی مال ژوند را کوي، زما خو ځان دی مال ژوند را کوي، زما خو ټول کار په مولا روان دی. غزل مطلب څه داسې ده چې سارنې مه کوه وړې د دیواله د سره، سارنې مه کوه وړې د دیواله د سره، راپسې مه ګوره کوسې د دیواله د سره. ما درته وې که نه آخر را باندې خلک پوه شو، ما درته وې که نه آخر را باندې خلک پوه شو چې نور ونه کړې اشارې د دیواله د سره. مننه. او نن ناخبر و سپوږمۍ مخې د پلو ښکاره و، نن ناخبر و سپوږمۍ مخې د پلو ښکاره و، نن بیا لمبې وې چې خطې د دیواله د سره. او یقین مې نشته چې نری ملا به دې بچ پاتې شي، یقین مې نشته چې نری ملا به دې بچ پاتې شي که ښکته پرېوتې د هغې د دیواله د سره. مننه. یقین مې نشته چې نری ملا به دې بچ پاتې شي که ښکته پرېوتې د هغې د دیواله د سره. او هسې مکاره د په لاره ترېنه تللی نه شم، هسې مکاره د په لاره ترېنه تللی نه شم، زما د تګ کوي پیښې د دیواله د سره. مننه. اوس که دیدن کړې نو راځه د دروازې مخې له، اوس که دیدن کړې نو راځه د دروازې مخې له، اوس منع کړې یم بیبې د دیواله د سره. او نه دا نه ویم چې به پرېوځي خو جنون به مړ کړي، نه دا نه ویم چې به پرېوځي خو جنون به مړ کړي، چې په کوټه بیرې سنډې د دیواله د سره. ډېر ښه جنون جانه، ډېر زبردست ماشاءالله. ملګرو ما مخکې ویل چې ځوان فکره شاعر دی، هلک دی، خامخا به یې شاعري ښکلي، ځوان فکر به پکې، تازه فکر به پکې وي. ملګرو دا یو کلام کم دی، یو کلام تی بل اورېدل غواړو، هم د هغه په خوښه چې ښکلې خپل انتخاب کلام موږ ته واورئ. جنون جانه یو کلام راته بل واوروئ. صحیح ده جي. دغه بل یو غزل به کتونکو سره شریک کړم چې ما به کړې خلاص له زندګۍ مه راځه، ما به کړې خلاص له زندګۍ مه راځه، مخې له داسې په مستۍ مه راځه. او خلک به پوه شي غم به جوړ کې راته، خلک به پوه شي غم به جوړ کې راته، مونږ که هر وخت لیونۍ مه راځه. او زمونږ جونګړې دومره تاب نه لري، زمونږ جونګړې دومره تاب نه لري، د بارانه سره سیلی مه راځه. زمونږ جونګړې دومره تاب نه لري، د بارانه سره سیلی مه راځه. مننه. نن ستا رڼا ته هېڅ حاجت نشته دی، نن ستا رڼا ته هېڅ حاجت نشته دی، نن هغه نه راځي سپوږمۍ مه راځه. مننه. نن ستا رڼا ته هېڅ حاجت نشته دی، نن هغه نه راځي سپوږمۍ مه راځه. او دا ګنګوسې کشي لږ کم چرته کې، دا ګنګوسې کشي لږ کم چرته کې، خیر دی یو څو ورځې جینۍ مه راځه. مننه. دا ګنګوسې کشي لږ کم چرته کې، خیر دی یو څو ورځې جینۍ مه راځه. وی جنونه
اوس د بل یم زه. وی جنونه اوس د بل یم زه، نور درته نیسم ژولی مه راځه. واه 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 ډیر زبردست. ماشاءالله ملګرو څنګه چې مونږه فکر کوو، څنګه چې زموږ خیال و، څنګه چې زموږ سوچ و، جنون عثمان خیل همغسې وخته. د جنون جان سره د نورو ملګرو سره به دوی سره انشاءالله بیا هم مرکې کوو. فی الحال لوی الله سپارمه، د الله په امان.